د افغانستان د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد وایي چې د افغانستان د بهرني متوازن سیاست په اساس د سیمې او افغانستان اړیکې د پراختیا په حال کې دي. اشاره یې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرغیزستان او دغسې نور هیوادونه. ولې وایي چې له یو شمېر هیوادونو سره لا هم ستونزې شته چې د پاکستان او ایران مسئلې ته په عامه نظر کې ذهنیت دا ده چې تر هغه کچې پورې چې باید له ایرانه توقع وسي په هغه رقم سره دوی مخته نه دي راغلي او پاکستان خو 15 کاله کېږي چې افغانستان ته مزاحمت کوي. له یوې خوا وایي چې موږ له افغانستان سره ښه روابط غواړو، له بلې خوا بیا په نړیواله کچه کوشش کوي چې افغانستان انزوا ته بوځي او یا هم مخامخ او غیر مستقیم مداخلات په افغانستان کې لري. د نن شپې تاوده بحثونه مو د افغانستان او د سیمې هیوادونو اړیکې دي، کوم فرصتونه نن موجود دي، څه باید ترسره سي، په تیرو 5 کلو کې کوم پرمختګونه سوي دي، راتلونکي پلانونه باید د ګډ کار دپاره د افغانستان او د سیمې هیوادونو څه وي چې نن په تودو بحثونو کې بحث پرې کوو. په سلامونو مو هرکلی کوم. زه روح الله علیزی یم له خپلو دریو قدرمنو میلمنو سره هر یو سیاسي شنونکی او دیني عالم ښاغلی شیخ محمد هاشم بلخابي ده را سره او بل میلمه را سره سیاسي او حقوقي شنونکی ښاغلی حبیب الله جانبدار ده او را سره د نړیوالو سیمه ییزو چارو شنونکی ښاغلی ډاکټر سمیر انګار ده. تاسو درې سره میلمنو ته ښه راغلاست وایم. پخیر راست پروګرام خیر اوسې. جانبدار صاحب، تاسو د افغانستان او د سیمې د اړیکو په اړه په اوس وخت کې څنګه ارزونه کوئ؟ د لوی او بخښونکي خدای په نامه علیزی صاحب تاسو ته، معزز دینی عالم بلخابي صاحب ته او محترم انګار صاحب درنو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه او درناوی. وعلیکم السلام. تاسو ته څرګنده ده چې په تقریبا په دې 15 کلو کې چې افغانستان د امنیت خاوند شوی او د اسلامي امارت په برکت باندې ډېرې ناخوالې اصلاح شوې یا له منځه لاړې، چې لکه د اعتیاد پرابلم و، د مخدره توکو پرابلم و، د فساد مسله وه او د بېنظمیو او د خپل سریو د دې ټولو مخنیوی وسه او سره له دې نه چې موږ ملي حاکمیت په وجه احسن تمثیلیږي، مګر د بیروني عواملو له کبله اوس هم موږ په مضیقه کې ځکه یاستو چې د موږ بنادر چې دي هغه مسدود سوي دي او په فرضي کرښه باندې مشکلات موږ ته ایجادیږي او په سیمه کې د موږ د سیمې د هیوادو هغه ډار او ویره چې د سمندر د پورې غاړه قدرتونو نه لري، په هغه وجه تر اوسه پورې دوی دا جرأت نه کوي چې موږ سره بشپړې اړیکې جوړې کړي. د مخدره توکو پر وړاندې اقدام سوی په امنیتي برخه کې دغه یوازې افغانستان ته ستونزه وه که سیمې ته؟ اصلا حقیقت خو دا ده که یو ریالیستیک تحلیل وړاندې سي چې افغانانو نه تنها چې په دغه اقداماتو سره خپل داخلي امنیت پیاوړی کړ، بلکې د سیمې خصوصا د موږ ګاونډیو هیوادو ته ډېره ګټه ورسوله. په ایران د امریکې په هغه وخت کې چې دلته امریکایانو په وتلو سره د له ګواښ نه بچ کړ، روسانو له دې نه ګټه پورته کړه، چینایانو ته ډېر لوی منفعت ورسېد ځکه د دوی اصلي رقیب چې د هغه امریکا ده او هغه د دې سیمې نه ووتل یا ویستل سول. او په همداشان د مخدره توکو په اړه باندې تاسو وګورئ تاجکستان او د اسیا میانه نورو هیوادو ته څومره یو منفعت ورسېده، د هغوی منابع اوس صرفه‌جویي کېدی شي، یعنې د پخوا په شان د هغه فشار لاندې نه دي. نو د موږ د داخلي تحولاتو یا امنیت په برکت سره همسایه‌ګانو ګاونډیو ته خیر ورورسېد، لیکن ګاونډیان څنګه چې لازمه ده له موږ سره د اړیکو په پراخوالي کې هغه لازم جرأت نه کار نه اخلي. کوم اقدامات چې افغانستان کړي دي د سیمې دپاره په کار څه و چې دوی باید د دغه اقداماتو په بدل کې څه ترسره کړي وای؟ او دا ډېره ښه پوښتنه ده، ځکه چې په ډیپلوماسۍ کې خو متقابل اصل دا محور ده او څنګه چې موږ دوی ته منفعتونه ورسولي دي، لازمه وه چې چینایانو دا جرأت کړی وای چې زموږ دولت په رسمیت باندې علنا
پیژندو سره دی چې دوی هغه تشریفات په ځای کړي دي، موږ سفیر یې منلی، مګر رسمي اعلان یې باید کړی وای. همداشان ایران باید ډېر جرأت کړی وای، ځکه ایرانیانو ته موږ یعنی مضاعفې ګټې ورسولي دي، هم د تجارت په برخه کې، هم د سیاست په برخه کې. دا اوس هم د موږ حکومت د ایران حمایت کوي. ایرانیانو ته دا لازمه وه چې افغانستان هم په رسمیت وپېژني و هم هغه ځینې افراد چې د امارت سره مشکل لري هغو ته پروتوکول ورنه کړي، ځکه چې دا مناسبه نه ده په ډیپلوماسۍ کې او په ګاونډیتوب کې چې ته د یو چا په داخلي چارو کې لاسوهنه کوي. خو یو حکومت ده، یوه نمایندګي ده، تا ته چې د طلبای کرامو یا د اسلامي امارت هیئت دراغی هغه د استقبال وکړه، همدا کفایت کوي. لازمه نه وه چې تا نور هغه افراد چې هغوی تشنج ایجادوي هغو ته بلنه ورکړي. همدا ډول پاکستان خو له شیرونه هغه تر ازم جانبدار صاحب په دې باندې به بحث وکړو. درست. بلخابی صاحب شما در مورد سیاست خارجی امارات اسلامی چی میگین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما همکاران محترم شما، بینندگان عزیز و مهمانان ارجمند برنامه، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. و علیکم السلام. واقعیت این است که کشورهای جهان و کشورهای همسایه دیدگاهشون نسبت به امارت اسلامی افغانستان به دو دسته تقسیم میشه. یک دسته از اونها طرفدار تعامل متقابل عادلانه بر اساس منافع جانبین هست که غالبا منافع امنیتی و اقتصادی هست و یک دسته از کشورها متاسفانه دیدگاه زیاده خواهی دارند و دیدگاه استعماری مثل بریتانیای کبیر در سابق و آمریکا در زمان حاضر دارند. همین دو دسته را واضح بسازین، کدام کشورها خوب هستند کدام؟ بله، من باب مثال گفته میشه که متاسفانه از کشور اسلامی پاکستان که توقعات زیادی ما داشتیم برای همکاری با امارت اسلامی افغانستان و ملت افغانستان به لحاظ مشترکات زیاد و به لحاظ تردد زیاد، به لحاظ منافع مشترک فراوان و ایشان روش استعماری بریتانیای کبیر در پیش گرفت و انتقام شکست های انگلیس را در نظر داره که از ملت افغانستان بگیره به نمایندگی از بریتانیای اون زمان و انتقام شکست ناتو و آمریکا را از افغانستان شاید در نظر داره بگیره به تحریکات مثل قضیه بگرام و غیره و این خلاف انتظار ملت افغانستان هست. بلخابی زمانی که انگلیس و امریکا نتانست کامیاب شه و پاکستان میتونه که به اهداف خود برسه؟ پاکستان با چنین اعمالی در واقع نه ملت پاکستان، هیئت حاکمه پاکستان چنین نشان میده که به همون سرنوشت دچار میشه، به لحاظی که هر کس بدخواهی ملت افغانستان را صورت داده و هر کس اقدامات خصمانه کرده، چه در زمان گذشته و چه در زمان حال و قوی‌ترین کشورها هم اگر بوده، پروردگار تعالی اونها را دچار شکست کرده به همت و شجاعت و ایمان مردم افغانستان و وحدت ملی مردم افغانستان. هر کشوری که بالا افغانستان تجاوز کرده نظریات در عمومی است که روز خوبی ندیده. پاکستان چی فکر میکنین که اینا خطای نیم قرن است که از ایجاد تا بال مزاحمت میکنه، سرنوشتش چی خواهد بود؟ ما کشور متجاوز پیروز در افغانستان نداشتیم و کشور متجاوز ضعیف هم نداشتیم. هیچ کشور ضعیفی در افغانستان تجاوز نکرده و هیچ ابرقدرتی که تجاوز کرده پیروز نشده، بلکه شکست آشکار تاریخی به او تحمیل کرده پروردگار تعالی به همت مردم افغانستان و ضعیفترین کشوری که تعالی به ما طمع کرده و ضعیفترین کشوری که به اصطلاح او اراده تجاوز کرده همین پاکستان هست. یعنی اولین کشور ضعیف و آخرین کشور ضعیفی که به خاک ما، به استقلال ما، به منافع ملت افغانستان متاسفانه چشم طمع دوخته همین پاکستانه و او باید به یاد بیاره که پیش از او هیچ کشور ضعیفی تجاوز نکرده به افغانستان و هیچ کشور پیروزی در افغانستان بیرون نشده. بنابراین هیئت حاکمه پاکستان باید از این درس عبرت بگیره وگرنه او سرنوشت در انتظار ایشان هست. تشکر. انګار صاحب د افغانستان او د سیمې هیوادونو ترمنځ د اړیکو پراختیا اساس د اسلامي امارات غوره سیاست ده او که د سیمې هیوادونو مجبوریت؟ بسم الله الرحمن الرحیم.
نحمده و نصلي على رسوله الكريم. اما بعد، جناب علیزی صاحب تاسو ته، قدرمند مشر ورور شیخ صاحب ته، همداسې جناب جانبدار صاحب ته او د شمشاد تلویزیون ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. ګورې جناب علیزی صاحب، افغانستان دا ظرفیت لري چې د همدا جنوبي آسیا، منځنۍ آسیا او حتی همدا منځنۍ ختیځ ترمنځ د یو پل په حیث واقع شي او واقع شوې ده او دا ظرفیت هم لري چې بالاخره د اتصال نقطې وشي او په سیمه کې ریجنل کنیکټیویټي ترسره شي. همدومره چې افغانستان نور هیوادونو ته اړتیا لري، سیمه ایز هیوادونو ته اړتیا لري، همدا هیوادونه هم افغانستان ته اړتیا لري، ځکه چې افغانستان د یو کوریدور په حیث، د یو دهلیز په حیث دلته په سیمه کې واقع شوې ده. دا یوه خبره. او دویمه خبره جناب علیزی صاحب، تاسو پوهیږئ د کوم ورځې نه چې اسلامي امارت په واک کې راغلی دی، یعنی پالیټیکل سیستم اسلامي امارت سره دی. اسلامي امارت اعلان کړی ده چې افغانستان اقتصاد محوره او بیطرفه دیپلوماسي او پالیسی لري او بیا په هغه کې هم درې حلقې د خارجي سیاست دي چې لومړی حلقه همدا سیمه ایز هیوادونه دي، دویم حلقه همدا اسلامي هیوادونه دي او دریم حلقه آخرنۍ حلقه نور نړیوال هیوادونه دي. اسلامي امارت په دې باندې کار کوي چې بالاخره سیمه ایز پروژو چې دی په افغانستان کې پلی شي یا هم افغانستان نه تیر شي، که هغه کاسازر دي یا هم همدا نور پروژو دي لکه افغان ترانس یا هم همدا تاپی یا هم نور پروژه. همداسې هیوادونه اسلامي امارت ته ضرورت لري یا هم افغانستان ته ضرورت لري. انګار صاحب، دلته کراسو دغه دوه اړخونو ته د سوال بیا که چیرې د موقعیت مسئله دا خو اوسنۍ نه ده، د تاریخ په اوږدو کې افغانستان خپل ارزښت په سیمه او نړۍ کې لري، ولې مخکې دغسې یو څه ونه سو چې اوس د سیمې هیوادونه په دغه کچه رانږدې سوي دي، یا که پخوا هم و په هغه کچه نه و، له یوې خوا د همکاري خبره کول، له بلې خوا مداخلات درلود. که چیرته د سیاست مسئله، د چارواکو د روابطو موضوع په تیرو کې هم چارواکو په وار وار د سیمې هر هیواد ته ویل چې موږ ښه روابط درسره غواړو، ولې په دغه کچه دوی ونه توانېدل چې د سیمې هیوادونه ځان ته رانږدې کړي؟ مثلا دغه لویې پروژې که راواخلو، یا په دې وروستیو کې د ازبکستان هیواد څخه 300 پانګوال افغانستان ته راځي، یا هم نور ګډ روابط دي په اقتصادي برخه کې. ګوري علیزی صاحب، پخوا حاکمیت او اقتدار افغانانو سره نه و، دلته تصمیم نیونکي همدا ناتو بلاک و او په هغه کې بیا امریکایان وو. یعنی کله چې یو وزیر مقرر کېدل یا حتی ولسمشر والی تر یو امنیه قماندان او ولسوال پورې هغوی د سفارتونو له لارې تعیین کېدل، یعنی تعیین تکلیف هغه نور هیوادونه موږ تاسو ته کول. دا یوه خبره. دلته سوال انګار صاحب، که چیرته واک نه و ولې چارواکو بیا دا خبرې کولې چې موږ له هر چا سره ښه روابط غواړو؟ ګورې جناب علیزی صاحب، په افغانستان کې متاسفانه د 2001 کال نه تر 2021 کال پورې اشغال حاکم و. کله چې اشغال حاکم و، واک خو زموږ او تاسو په لاس کې نه و. افغانان یعنی هر کله غوښتل چې د سیمه ایز هیوادونو سره حداقل اقتصادي اړیکې ولري یا هم سیاسي اړیکې ولري یا هم سیمه ایز پروژو باید پیل شي. تاسو پوهیږئ همدا ټاپي پروژه شاوخوا 13 کال نصیحت کېږي چې همدا اوس د هغه دربدر ګرځېدل. اوس الحمدلله اسلامي امارت راغلی د شاوخوا 80% کارونه ختم شوی ده، حتی تر هرات پورې رسېدلی دا نلیکه. همداسې پخوا دا پروژه مثلا د مجاهدینو په وخت کې یونیکال نوم درلودل، بیا پس له هغه نه همداسې بیا د جمهوریت په وخت کې 3 وار افتتاح وشو. یو وار همدا کرزی صاحب افتتاح وکړ، 2 وار اشرف غنی افتتاح وکړ، خو موږ او تاسو لیدل بیا عملي کار معلوم نه و، ځکه چې امریکایان نه غوښتل چې همدا سیمه ایز پروژې په سیمه کې پلی شي. یا هم همداسې نور موږ او تاسو وګورو په ټول جمهوریت کې همدا کندهار برق نه درلودل. که بیا چارې ته وګورو، همدا کندهار د جنریټر
په واسطه هر ورځ الته چالانېدل او څومره مثلا ډیزل او پټرول مصرف درلود که محاسبه وکړي د هغه یو کال مصرف همالته په کندهار کې د دعای بند جوړېدل. امریکایان وایي چې نه همدا سیستم تاسو ته ښه ده، یعنی امریکایان د افغانانو په سترګو کې خاورې شیندل، غوښتل چې همداسې افغان خوار اوسېږي، افغان محتاج اوسېږي، افغان همداسې زار اوسېږي او بالاخره هغه ته محتاج وي. او همداسې موږ او تاسو ولیدل همدا د سالنګ تونل همدا سالنګ تونل څو وارې د جمهوریت په وخت کې جوړ شو، خو ولې بیا رنګ شو، ولې بیا خراب شو، ولې کیفیت یې ټیټ و. همدا ټول کارونه یعنی دا یو مثالونه دي که وګورو همداسې په 20 کال کې د افغانستان په مدیریت نه شو. راځم موقعیت خو اوس نه، له پخوا نه د افغانستان موقعیت ثابت او معلوم ده چې د سیمې او نړۍ دپاره خاص ده، ولې اوس توجه زیاته ده د کور او بته په اساس؟ ګورې ځکه چې اوس په افغانستان کې یو افغاني نظام حاکم دی، یو اسلامي نظام حاکم دی، په ضمن کې واک او ځواک افغانانو سره دی. یعنی اوس کوم بل بادار نشته چې موږ او تاسو ته فرمان ورکړي چې روسیې سره اړیکې مه نیسه، ورشه امریکا سره اړیکې ټینګه کړه، یا هم ازبکستان سره اړیکې مه نیسه، ورشه پاکستان سره اړیکې ټینګ کړه. اوس موږ او تاسو سیاست چې ده بل مقابل سیاست ده او بېطرفۍ ده. کوم هیواد چې موږ سره ناغېري کوي موږ هغوی نه بالاخره بازخواست کوو او پوښتنې کوو او بل مثل سیاست لوبوو. کوم هیواد چې موږ ته راځي تعاملات کوي، اقتصادي تعاملات کوي، سیاسي تعاملات کوي، موږ هم برعکس تعاملات کوو او هغوی ته احترام لرو. یعنی اوس واک او ځواک زموږ او تاسو په لاس کې ده، د افغانانو په لاس کې ده او بالاخره تعیین تکلیف خپل افغانان کوي، نه هم کوم اشغالګر نیرو شتون لري او نه هم کوم بل نیرو. د هغه په مننه. اوس هر هیواد درخه کوي او راځي افغانانو سره تعاملات کوي. درنو لیدونکو دمه لرو. بیا هم په خیر راست. جانبدار صاحب موضوع په خپلواکي او غیر خپلواکي باندې راغله. بیا په داخل کې د حکومتداري چې کوم حالاتو کې کامیابه ده. یوه مسله چې ما د پخواني ولسمشر کرزي د دفتر له رئیس عبدالکریم خرم سره مرکه درلوده، هغه یو ځای کې وایي چې امریکایانو په قندار کې جنراتورونه غوښتل چې وایخلي خلکو ته، خو دلته پخواني ولسمشر دوی ته وویل چې تاسو جنراتور مه اخلئ، هلته د اوبو بند جوړ کړئ. دغه مسله د دې لامل شو چې بهرنیان هلته خلکو ته ووایي چې موږ برق تاسو ته انتقالوو خو کرزی نه غواړي. ډېره جامع پوښتنه ده. د ما عرض دا ده چې اول مخکې له دې نه چې تاسو سوال ته جواب وایم اجازه راکړه مهرباني. چې د معزز عالم بلخابي صاحب علمي تاریخي تحلیل تایید کړم چې ډېر ښه راغی. نو عرض مې دا ده چې دا پوښتنه چې د استعمار نه د دې توقع کول چې هغه د تا ته انفراستراکچر جوړ کړي، بنسټیز جوړښتونه دې رامنځته کړي او تا دې پیاوړی کړي، دا یو منطقي تناسب به نه وي. ځکه چې استعمار خو دا غواړي چې هغه سیمې او منطقې او هیوادونه چې د دوی په تصرف کې دي هغه باید همیشه دستنیګره واوسي، هغه باید محتاج وي، ځکه چې ماتیسي کنه. ولې کله چې یو هیواد یو ټولنه د هغه اقتصاد ښه کېږي، هلته فرهنګي انکشاف راځي، شعور لوړېږي، طبیعي ده چې هغه خپل حقوق پېژني او ازادي غواړي. دغه مسله څومره خپل افغانانو ته یو قوي تجربه په لاس ورکوي چې پردي که هر څه وایي تاسې ونه منئ، خپله باید خپله ځان جوړ کړي. دا پوښتنه نه تنها د پوښتنې په توګه بلکې د یو ترویجي اصل په توګه موږ باید په هر چیرته دا مطرح کړو چې ورونو افغانانو زموږ د سترګو وړاندې دا نیمه پیړۍ کوم حوادث چې تیر سوي دي دا خو یو مفتوح کتاب دی. له دې نه باید موږ د عبرت درس واخلو. نن چې الحمدلله افغانستان ته سوله او امنیت او عدالت راغلی او زموږ علما په واک کې دي، که د دوی ملاتړ موږ نه کوو نو په ځان هم ظلم کوو او له خپل هیواد سره هم جفا کوو. او د استعمار په اشارو باندې بیا لکه چې ځینې ډلګۍ د معینو پیسو مقابل کې غواړي بیا د پاکستان له
قلمروونه خپل خاورې ته د ټوپک میل راواړي، نو دا بیا جرم مجرم متکرر چې ورته وایي هغه دغه شی ده. یعنې پخوا که چا کړي وه ښه، خو بیا امارت اسلامي عفو اعلان کړه، نو اوس که بیا دا عمل ترسره کیږي نو دوی به له سختې ځپنې سره مخامخ کیږي. او پاکستان چې د پنجاب رجمنټ دپاره یوه سیمه په هیواد بدله سوې ده، هغه به ړنګېږي. افغانان اوس د پخوا په تناسب ډېر په شعوري او کلتوري لحاظ مخته تللي دي، دوست و دښمن ښه پیژني، او الحمدلله چې په اکثرو منابرو سټیجونو باندې د موږ دیني علما چې پخوا یې دې مسایلو ته دونه اشاره نه کوله، اوس په ملي ګټو باندې دوی تاکید کوي، او دا مثبت انکشاف ده. تاسو وګورئ چې مولا یعقوب مجاهد صاحب همیشه وایي چې افغانیت و اسلامیت، منګه که خپل ملي هویت او ملي ګټې او خپل ارزي تمامیت ته ارزش ورنکو، بیا خدای مکړه دغه اسلامیت بیا نشو ساتلی. ولې چې که انسان داسې فکر وکړو چې ظرف ده، عقاید و نظریات مظروف دي، نو دین خو عقیده ده، نظریه ده او عبادت دا د انسان په مغزو کې ځای لري. که انسان مغزه نه یا مړ شي او څوک نور د عزت عبادت کولی نه شي، سوال نه پیدا کیږي. ګران افغانستان که بشپړ سي، آبادي، سرلوړی، نو دین هم دلته ښه رعایت کیدی شي. او که ګران افغانستان کې جګړې، ورانۍ، عقب ماندګي او ټوټې نو بیا به دلته شریعت څنګه نافذیږي؟ که د افغانستان او د سیمې د اړیکو په تړاو راسو، افغانان له کومو هیوادونو څخه راضي دي او کومو څخه ناراضه؟ اصلا خدا خبره داسې ده چې د بشپړ رضایت او د بشپړې نارضایتۍ توقع دا به لږ زره ډېر هغه نه وي، په ډیپلوماسۍ کې معمول نه وي. موږ هغه هیوادونه چې له موږ سره لږ تر لږه د موږ په چارو کې د مداخلې نیت نه لري، موږ سره تجارت کوي، طبیعي خبره ده چې دغه هیوادو سره موږ په رضایت کوي، ولو د دې رژیمونه له موږ د سیستم سره متفاوت ده. د چین هیواد له موږ سره متفاوت یو سیستم لري، دولتي عقاید و مذاهب و دا تفاوتونه شته، مګر موږ سره تجارت کوي، زموږ سفیر منلی، موږ ورنه خوشحاله یو، روسیې نه موږ خوشحاله یو. اوس سره له دې نه چې پخوانۍ اشتباهات یې څه کړي دي شوروي، چې هغه غرامت پې پاتې ده، هغه باید جبران کړی وای، خو هغه خو بیا د استاد رباني بخشش و چې روسانو ته دا ټول شیان وروبخل او د افغانستان حقوق یې له پښو لاندې کړل، او پاکستان کې حمیدګل د آی اس آی رئیس خپل مشاور ټاکلی و. یعنې هغه لوبې چې ده وکولې، سره له دې نه چې دا یو دانشمند و او په الازهر کې شریعت لوستی و، لیکن ټول اعمال یې د شریعت خلاف وکړه او افغانستان د داسې یو حالت ته راورساوه. بلخابی صاحب، توقع چی است از کشورهای منطقه که باید بر افغانستان افغان انجام بده؟ توقع از کشورهای همسایه، خصوصا کشورهای اسلامی، همونطوری که عرض شد که اینا به دو دسته تقسیمن، همسایه های ما و شما، او دسته ای که بیغرض و بیطرفن، توجه بیطرفانه به نظام امارت اسلامی افغانستان دارن. بعد از انقلاب طولانی، چنانچه که استاد اشاره فرمودن، انقلابات باعث بیداری ها میشه ولو که خساراتی داره. انقلاب در افغانستان از طولانی ترین انقلابات جهان بوده. انقلاب کبیر فرانسه، انقلاب در چین، انقلاب در روسیه، انقلاب در ایران اواخر و سایر کشورها شده. مدتش کمتر از انقلاب بیش از 14 افغانستان بوده. اگرچه این انقلاب خساراتی داشته ولی باعث تحول عظیم در افکار ملی مردم افغانستان شده. باید که همسایه ها تجدید نظر کنند در دیدگاهشون نسبت به کشور افغانستان و نسبت به ملت افغانستان. تجدید نظر باید چگونه و کدام اساس باشه؟ او دیدگاهی که به عنوان یک ملت ضعیف، به عنوان یک حکومت مافیایی تکه‌داری و یک حکومت غلام و مزدور، یک حکومت وابسته و گماشته و یک سرزمین بی صاحب و یک ملت ناآگاه از جهات مختلف، او دیدگاه ها را اگر بعضی کشورها داشته باشند، حالا باید بیدار باشند، تجدید نظر بکنند. ملت افغانستان ملت پیش از انقلاب نیست، ملت افغانستان ملت پیش از تجاوز نیست. نظام افغانستان، امارت اسلامی افغانستان، حکومت‌های سابق افغانستان نیست. یک حکومت یک پارچه مقتدر برگرفته از عقاید مردم افغانستان و برگرفته از علما و متخصصین ملت هست. افغانستان اگر ملت گذشته نیست، تفاوتی که وجود داره چی است فعلا؟
در گذشته ما شما دیدیم که در حکومت‌های مختلف که در واقع اداره‌های فاسد بودن نام‌های خود رو حکومت می‌گذاشتن، یک ادارات وابسته مافیایی سودجو و فریبکار بودن در قبل از امارت اسلامی افغانستان و اونا ملت را گروه دسته تقسیم به هر جای معامله می‌کردن. منافع افغانستان را می‌فروختن، مردم غافل بودن. ملت افغانستان را به نام احزاب و گروه ها به کشورهای مختلف وابسته میکردن و بالواسطه غلام قرار میدادن. ملت افغانستان غافل بود و حتی که اونها به مال و جان مردم احترام نمیکردن. جناب استاد سنش کافی هست که سال 70 71 72 این سالهای افغانستان و کابل به یاد میاره و ملت افغانستان را به یکدیگر وادار به جنگ و خونریزی میکردن و مردم یکدیگر را به فرمان او کسا که پسوند احزابشون اسلامی بود و اعمالشون غیر اسلامی، رهبرانشون با لنگوته شریعت به میدان می آمد اما مخالف شریعت بود چنانچه استاد فرمود و ملت او وقت اغفال می شد به جان یکدیگر می افتاد و کشور و حال تفاوت همی است که ملت یک پارچه است، ملت به اطاعت حکومت است، ملت بیدار هست. ما شما تلاش های خارجی و احزاب فراری را می بینیم از خارج بسیار کوشش دارن که با همون تاکتیک های سابق و امکانات خارجی باز همون اختلاف و نفاق و ضعف و دو دستگی و چند دستگی را در افغانستان وارد کنه. در 5 سال ما شما میبینیم که به 2 علت موفق نمیشن. یک، استحکام نظام امارت اسلامی افغانستان برگرفته از عقاید و منافع ملت افغانستان. دوم، بیداری ملت افغانستان. ملت بیدار شده دیگه اغفال نمیشه، دیگه اغوا نمیشه. گذشته از افراد چقدر ملت یک تجربه خوب به دستشان داده که دیگه بالایشان باور نمیکنه؟ عملکرد گذشته اینها اونچنانی که استاد فرمودن یک کتاب مفتوح هست در پیش چشم ملت افغانستان و حتی ملل آزاده جهان که مومن از یک جایگاه دوبار نیش داده نمیشه. ملت افغانستان مومنترین ملت در دنیا، یعنی بیشترین قربانی را برای انفاذ شریعت تقدیم کرده و این خود دلیل آشکار است بر ایمان این ملت، بر وحدت اسلامی ملت. بنابراین وقتی که ملت مومن باشه از یک جایگاه دوبار نیش داده نمیشه. یک بار نیش‌های کاری اینها را دیده ملت و جهان. اگر کسایی که دیدن هم که از یک سوراخ نیش خورده باز میرن به مو طرف، اونا را چگونه؟ ملت نمیره و اینا یک عده محدودن، اشخاص محدودی هستند که خود را اغفال میکنن و خود رو با شرمنده میکنن. ملت نمیره. ملت الحمدلله موحد یک پارچه که میرن افراد دوره چی تعریف میکنن؟ و از اونها بار امارت اسلامی افغانستان. تعریفتون چی است از اونها که میفهمن ولی باز مراجعه میکنن؟ در واقع تجاهل میکنن و در جهل مرکبن و متاسفانه انصاف و انسانیت را در خود تحت شعاع هوای نفس و منافع مادی قرار دادن. درنولدونکو دمه لرو. بیا هم بخیر الاس. انگار صاحب د سیمې او د افغانستان ترمنځ نن چې کوم لوی فرصت وجود لري هغه څه شي دی چې باید دواړه خواهی استفاده کړي؟ ګورې د سیمې ثبات پرته له افغانستانه نیمګړی دی. یعنی هیوادونه بیا هم داسې فکر کوي چې په افغانستان کې کوم بې ثباتي راشي، خو تاسو باور وکړئ که دا وارې افغانستان بې ثبات شو، نه بیجینګ پاتې کیږي، نه مسکو پاتې کیږي او نه تهران او دهلی پاتې کیږي. ځکه چې افغانستان د آسیا د زړه موقعیت لري. کله چې زړه ناروغ شي بیا ټول اعضاو ته سرایت کوي او بالاخره ټول اعضا په یو هغه دوه چنده بې ثباتي کې گیر پاتې کیږي. دا یوه خبره. او دویمه خبره دا ده چې افغانستان دا ظرفیت لري چې ریجنال کنیکټیویټي په سیمه کې ترسره شي، یعنی سیمه‌ایز اتصال ترسره شي. همدا په مرکزی آسیا کې انرژي دي او په جنوبي آسیا کې لوی مارکیټونه دي چې همدا هند مثلا لوی مارکیټ لري یا هم پاکستان ځینې شیانو ته اړتیا لري چې د افغانستان په وسیله بیا کېدلای شي چې دا ترانزیت ترسره شي او نور په 2-3 بخشو کې نور هم افغانستان ظرفیت لري. کچيري په دغه دوه ځانګړتیاو کې چې دواړه خواوې لري او افغانستان د دوی مرکزی نقطه د افغانستان کچيري په دغه برخه کې همکاري ونه کړي، د دې وضعیت څه ډول ده؟ ګورې بیا انفصال رامنځته کیږي.
یعنی افغانستان خو د یو محوریت یا هم د یو ترانزیت پل حیثیت لري که انفصال رامنځته شي خو موږ او تاسو ګورو بیا په سیمه کې انفلیشن رامنځته کیږي یعنی ګراني رامنځته کیږي او بل مهمه خبره جناب علیزی صاحب دا د افغانستان ته چې همدا واخان کاشغر کوریدور باندې کار وشي تاسو باور وکړئ او زه چلنج ورکوم که همدا د واخان او کاشغر ترمنځ دا کوریدور او دا سرک فعال شي او دا ګمرک او ترانزیت فعال شي تاسو باور وکړئ که د چین لخوا یو واګون یو کانتینر دې خوا راشي بیا تاسو پوهیږئ چې د افغانستان هغه ځایګاه په سیمه کې او په نړیوال سټیجونو کې کوم ځای ته رسیږي یعنی انګار صاحب ټاپ لیول ته رسیږي د بدخشان د واخان پر وړاندې خنډ څوک ایجادوي څوک له دغه مسلې څخه خوشحالیږي چې باید جوړ سي او څوک په دې باندې خفه کیږي چې باید خنډ ورته جوړ کړي ګورئ علیزی صاحب واخان د افغانستان سر دی او موږ او تاسو افغانان د خپل سر په بیه ساتو تاریخ ته معلومه ده چې همدا زموږ تورمخې ګاونډیان او سیمه‌ایز هیوادونه تل هڅه کړې ده چې افغانستان ناامن اوسیږي بې ثبات اوسیږي او اوس موږ او تاسو ګورو همدا هیوادونه چې افغانستان ته پلمې جوړول دسیسې جوړول اوس د هغوی وضعیت کوم خواته روان دي او بل خبره دا ده چې همدا ځینې هیوادونه عمدن نه غواړي چې همدا د واخان کوریدور فعال شي موږ او تاسو ګورو همدا 15 کال کېږي چې اسلامي امارت راغلی ده الحمدلله په افغانستان کې ثبات او امنیت په داده توګه یعنی شتون لري خو اسلامي امارت کوشش وکړ چې همدا واخان بالاخره هلته کارونه یې پر مخ لاړل او هلته بالاخره همدا سیمه‌ایز ساحه چې ده بالاخره فعال شي انګار صاحب همدا ځینې مهرباني کومو هیوادونو دا درکړی چې افغانستان د سیمې زړه ده او باید دغه زړه ارامه وساتل سي او کوم هیوادونه دي چې زړه ته ضرر پېښوي موږ دوه ډول سیمه‌ایز او ګاونډي هیوادونه لرو یو همدا مرزي او غرضي هیوادونه دي په واضح توګه زه وایم چې همدا پاکستان دي او دویمه نور هیوادونه دي چې د احتیاط پالیسي نه کار اخلي او موږ سره تعاملات کوي لکه څنګه چې موږ او تاسو ګورو په همدې نږدې ورځو کې همدا قزاقستان راغلی او یا هم ازبکستان راغله یا هم حتی نور هیوادونه لکه هند او روسیه او حتی چین خو یو دوه هیوادونه دي چې همدا علل خصوص پاکستان هغه نه غواړي په افغانستان کې سیمه‌ایز هغه ثبات شتون ولري سیمه‌ایز مثلا ریجنل کنیکټیویټي تر سره شي تاسو پوهیږئ جناب علیزی صاحب چې پاکستان ته مهم نه دي چې په افغانستان کې که مجاهدین وي که امارت وي که جمهوریت وي هغوی ته صرف یو ټکي دوه ټکي مهم دي چې افغان باید محتاج اوسیږي افغان باید خوارزار اوسیږي افغانستان ځان بسیاینې ته ونه رسیږي افغانستان هغوی ته باید د اقتصادي له لحاظه محتاجتیا ولري او په ضمن کې افغانستان یو ضعیفه نظام ولري که د واخان او کاشغر لاره فعال شو یو واګون او یو کانتینر د چین له لارې دې خوا واوښتل بیا تاسو باور وکړئ چې زموږ استیج دې ځای ته رسیږي او په ضمن کې زموږ د کرنسي بیه هم اوس باثباته ده هغه نه هم باثبات کیږي او په ضمن کې د افغانستان د پاسپورت رینکینګ یا درجه بندي هم ډېر لوړ ځای ته هغه کیږي زموږ عملا د چین یو اقتصادي شریک کیږي او تاسو بهتره پوهیږئ چې پس له 15 کاله همدا چین د نړۍ اوله اقتصادي هیواد کیږي یعنی د امریکا نه هم مخکې کیږي اوس خو دویم نمبر دی مننه کوم جانبدار صاحب د سیمې پر وړاندې تر ټولو لوی درس چې نن افغانانو اخیستی او هغه خوشبیني وړاندې کوي څه شی ده چې عملا یې تاسو ګورئ علیزی صاحب اصلا خو د روابطو یا د اړیکو د تأمینولو دپاره هغه ښه انګیزه اقتصادي ده په نړۍ کې دغه انګیزه چې ده تطبیقي جنبه یې زیاته لیدل کیږي نو چون مخکې تاسو د موقعیت خبره هم وکوله خوشبختانه چې افغانستان تنها دا چې ښې زیرمې لري معادن لري خوږې اوبه لري دغه جغرافیایي موقعیت چې د زړه سره تاسو تشبیه کړ دا موقعیت هم موږ ته یو بر لاس راکوي او د موږ منطقه د خپل انکشاف دپاره دې ته اړ دي
چې له دې زړه سره خپل مناسبات روابط وساتي پراخي کی او قانونمند کی. نو په دې ترتیب سره دا ویل سو چې د چین هیواد لکه څنګه چې دوستانو هم اشاره ورته درلودله او د منځنۍ اسیا هیوادونه چې په غزا کې دوی خپل انفراستراکچرونه یا هغه بنسټیز جوړښتونه تکمیل کړي دي. یو افغانستان رنګ پاتې ده او د هغوی د تجربو نه د هغوی د مبادلاتونه او د همدا ډول دلته چې کوم اوس د امن او نظم او سوله او ثبات راغلی ده دا یو باور ایجادوي ځکه چې تعامل خو له هغه چا سره کېدی شي یا له هغه هیواد سره کېدی شي چې هغه په کور دننه مسلط او هغه په کور دننه پیاوړی. د افغانستان په تاریخ کې دا لومړی ځل ده چې امارت اسلامي په برکت باندې د موږ ملي حاکمیت سم تمثیلیږي. دا یو نیم ځای کې کوم مغرضه رسنۍ غواړي چې غلو وکړي مبالغې صیغې نه کار واخلي د ځینو ډېرو فرعي پیښو په ارتباط باندې ولې موږ وینو چې په قهرمان بلوچان نن راپاڅېدل او خپل استقلال اعلان کړ پاکستان. په افغانستان کې داسې یوه سیمه یو کلی نشته چې هغه دا ډول یو اقدام وکړي لکه چې موږ د ملي حاکمیت مسله تاسو وړاندې کړه چې اول ځل د موږ تامین کړي. یو څو مثالونه وړاندې کوي خلکو ته. د مثال خبره دا ده چې ملي حاکمیت عبارت ده د هغه اختیار نه او د هغه تصامیمو نه چې هغه د ملت او یا زموږ په خپله خوښه په ساده الفاظو نیول کېږي. یعنې معنا د خبرې دا ده چې هر هیواد په کور دننه د خپل نظام د خپل رژیم د خپلو اقتصادي سیستم او د پروژو او د کارونو په اړه باندې دوی خپل واک تصمیم نیسي. اوس هغه شرایط رامنځته سوي دي بل چاته د مداخلې اجازه نه ورکول کېږي او همدا ډول د نورو هیوادو په چارو کې زموږ حکومت د دې نیت نه لري چې مداخله وکړي. نو عرض مې دا ده چې سیمې د هیوادو په تناسب د موږ حالت په امنیتي لحاظ او د کرنسۍ لحاظ چې یادونه وسوه تر نورو نه په ښه موقعیت کې ده. تاسو وګورئ چې دغه د پښتونخوا شملور اوس عملاً د پنجاب په ضد باندې د جګړې کوي. ډېرې ولسوالۍ ته نیولي دي په همدغسې په بنو په باجوړ په وزیرستان او حتی په دیرجاتو کې دا په دننه په کراچۍ کې او د پاکستان د پنجاب په زړه کې دوی د عملیاتو ظرفیتونه او امکانات او استعداد لري. بنان موږ له نورو سره په دغه ارتباط حتی هیڅ د مقایسې وړ نه یاستو، موږ یو بر لاس لرو. سیمې څه نه دي کړي چې باید له افغانستان سره یې کړی وای په تېرو 15 کلو کې؟ سیمه باید جرأت د دې وکړي چې ریالیزم یا حقیقت ګرایي یا واقعیتونه په هغه وویني او په معترف اوسي. په افغانستان کې یو مسلط حکومت ده، په افغانستان کې د پخوا په تناسب یو ښه نظم راغلی، په افغانستان کې 50% مالیه وبخل سوه یا راټیټه سوه چې د سیمې د هیوادو په تاریخ کې داسې نه دي سوي. په افغانستان کې د کرنسۍ یا د موږ د افغانۍ ثبات وساته سه. بنان دغه هیوادونه باید نه تنها چې باور وکړي بلکې له موږ سره خپل تعاملات پراخ کړي، نه یوازې د اقتصاد په برخه کې بلکې په سیاسي او ډیپلوماتیکه عرصه کې د موږ رسمیت پیژندنه باید چټکه کړي. دا د دوی په ګټه ده، طرفین په دې کې زینفه دي او همداشان په اقتصادي لحاظ باندې دلته څومره پانګونه چې اوس تضمین موجود ده چې د هیڅ چا ګټې نه ضایع کېږي. نو پر دې بنسټ دوی باید د خپل جرأت نه کار واخلي او زموږ ډیپلوماسي هم دا هم باید ووایو، ځان ته باید ګوته ونیسو. زموږ ډیپلوماسي باید ډېره فعاله سي او دغه همسایه هیوادونه په دې جهت کې تشجیع کړو او ښه افاده ورته وکړو او ویې هڅوو. بلخابی صاحب، دو طرف اگر بحث بکنیم که پیشتر خودتان هم یادآوری شدین در منطقه، یکی کشورهایی است که واقعا بر افغانستان ثبات میخواهد، اونا مداخله ندارن، اشخاصی که مزاحمت میکنه بر افغانستان اونا جای ندادن در کشور خود، ولی کشورهایی هستند که اونا باز از یک طرف میخواین با افغانستان دوست باشه، از دیگه طرف باز هم چو کار انجام میده. مثال ازبکستان، ترکمنستان، قرقیزستان، قزاقستان، حتی تا روسیه را یا چین، کشورها هستند که مخالف نظام فعلی در اون نیست و ثابت ساختنی را. اما کشورهایی در منطقه هستند که از یک طرف خصوصا ایران گله مردم افغانستانی است که شما باید
به ثبات افغانستان ثابت بسازین که تعهد دارین. مثالی که جانبدار صاحب گفت که دو مراسم جنازه نباید طرف دیگه رسمیت میدادن. اگر واقعا اینا کشورهایی که میخوان ثبات داشته باشه افغانستان ثابت میسازن، چگونه باید باشه؟ کشورهایی که تابال نتونستن ثابت بسازن. الحمدلله مردم افغانستان و نظام افغانستان نظام اسلامی و مردم مسلمانند و کشورهای اطراف افغانستان همسایگان هم غیر از چین همگی مسلمان هستند و در کشور چین هم بخش زیادی در نزدیکی مرز افغانستان مسلمان هستند. بنابراین النجات فی الصدق، نجات در راستی و صداقت هست و حالا در منافقت و احیانا عدم صداقت هست. فرق نمیکنه که در اشخاص باشه یا در ممالک. امارت اسلامی افغانستان وقت هیئتی را اونجا اعزام میکنه به عنوان نماینده مردم و دولت افغانستان و بجا بود که از او استقبال شد و باید استقبال میشد و مناسبات نیکی هم در بین جریان داره، مشترکات فراوانی هم در جریان هست و در این خصوص جای گله برای مردم افغانستان و نظام امارت اسلامی افغانستان بود. کسانی که از افغانستان متواری شدند و اینجا قتل ها کردند، جنایت ها انجام دادند و پیشران اشغال افغانستان بودند، نفاق قومی و نفاق مذهبی را دامن زدند. از یک چنین کسانی تجلیل کردن و دعوت کردن خلاف انتظار بود. امید هست که در آینده چنین نباشه. بلخابی صاحب، یک طرف پاکستان است که ثابت ساخته که به ثبات افغانستان کار نمیکنه، دیگه طرف ایران است. از ایران مردم افغانستان گلی که داره یا نکاتی که درست نبوده اونا انجام دادن چی بوده طی 5 سال؟ نهایتا در اخیر همین مسئله دعوت از مخالفین گمنام و بی اثر و متهم در نزد ملت افغانستان، این دعوت جای گله بود از جمهوری اسلامی ایران و هم دولت افغانستان و هم مردم افغانستان. طبعا اگر اظهار کرده باشن یا نکرده باشن قلبا نارضایتی احساس میکنن. موضوع اعدام چطور است که ایران افغانا را اعدام میکنه؟ مسائل محاکم خوشبختانه که از زمانی که امارت اسلامی افغانستان حاکم شده در افغانستان و رفت آمدها و مذاکرات و تفاهماتی که در بین شده در رابطه با متهمین، در رابطه با محبوسین و در رابطه با کسانی که متاسفانه اونها محکوم به اعدام بودن، خیلی زیاد رضایت بخش هست و تعامل نیک بوده. امیدواریم که این تعامل ادامه پیدا بکنه و منجر به اعدام یا منجر به حبس طولانی و یا احیانا تبعیض‌آمیز انشالله تعالی نباشه. کاری که انجام نداده ایران که باید بته چی بوده؟ حقیقت این است که انتظار ما در اولین روزی که ما از زندان آزاد شدیم و صحبت کردیم، اولین روز و اولین والی امارت اسلامی افغانستان در کابل در اون مجلس حضور داشت و جمع کثیری از ملت افغانستان از اقشار مختلف در اول این پیروزی امارت بود و جمع کثیری وجود داشتند در همین کابل. ما اونجا گفتیم که بنابر باور اغلب دو حکومت اسلامی انشالله تعالی در جهان اعلام موجودیت کرده، یکی بنابر فقه جعفری که جمهوری اسلامی ایران باشه و یکی بنابر فقه حنفی که امارت اسلامی افغانستان باشه و در اون اولین صحبت روز دوم یا سوم پیروزی و گفتیم انتظار بری هست که نزدیکترین مناسبات در بین باشه و اولین کشوری باشه ایران که امارت اسلامی افغانستان رو به رسمیت بشناسه و مرزها رو باز کنه، سهولت برای مهاجرین قائل شه. اما اولین کشور نشد. ولی با عرض تأسف و شرمندگی که این کار اتفاق نیفتاد و اولین کشوری که به رسمیت شناخت امارت اسلامی افغانستان رو یک کشور غیر اسلامی مثل روسیه بود و ما امیدواریم که حالا دومی جمهوری اسلامی ایران باشه و این انتظار هست و این حق هست. اگر دوم نشه باز ارجبی چگونه خواهد بود؟ اگر دوم نشه یقینا این گله تاریخی و در واقع شرمندگی تاریخی. پس تعهد باز نداره ایران. متاسفانه بعضی گله تاریخی خواهد بود که دو کشور اسلامی با افکار و باورهای مشترکات بیشمار تاریخی و ترددهای زیادی اتباع دو کشور باز هم دوم هم نباشه و رسمیت شناختن، این در واقع میشه گفت که شعار بوده باشه و عمل نباشه.
انګار صاحب بحث پای ته رسوو. څه کول پکار دي د دواړو خواو دپاره، افغانستان او د سیمې هیوادونو دپاره، تر څو مشترکه ژبه پیدا کړي، هغه څه چې ویل کېږي د سیمې او د افغانستان ترمنځ دایمي ثبات ته لاره هواره کړي؟ ګورې، نړیوال سیاست اقتصاد ته تسلیم دی. باید اقتصاد باندې ډېر کار وشي، لکه څنګه چې موږ یو تاسو ګورو په دې 15 کال کې تقریبا اقتصادي زیربناو باندې کار شوی ده، سیمه ایز پروژو باندې کار شوی ده، ملي پروژو باندې کار شوی ده. خو باید دا کارونه لا نور هم چټک شي، ځکه چې که موږ غواړو افغانستان په رسمیت وپېژني نور هیوادونه، خو همدا اقتصادي تعاملات دي چې بالاخره بیا سیاسي تعاملات هم ترسره کیږي او په ضمن کې د رسمیت پیژندنې پروسه هم بیا پیلیږي. او په ضمن کې افغانستان داسې هیواد ده که وصل شي ټوله سیمه وصلیږي، که بیا افغانستان شاته پاتې کیږي خو همدا سیمه ایز اتصال هم نه ترسره کیږي او بالاخره په سیمه کې بیا یو بله بېثباتي رامنځته کیږي. انګار صاحب، سیمه باید څه وکړي او اصلي ضرورت څه شي ده؟ سیمه باید قناعت وکړي چې افغانستان د همدا جګړهیز هویت نه وتلی ده. دا 15 کاله زموږ باندې تپل شوې جګړې چې وو د افغانانو یا د افغانستان هغه هویت جګړهیز ښودل. اوس الحمدلله 15 کاله کېږي چې اسلامي امارت راغلی ده او یو اقتصادي هویت موږ ته بالاخره په سیمه کې همداسې یو هویت موږ لرو. مننه انګار صاحب، جانبدار صاحب، بلخابي صاحب او درنولیدونکو د باثباته پرمختللي او ودان افغانستان په هیله. د خدای په امان. له لیدلو مو مننه.